بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان د پوځي رژیم له برید وروسته چې ملکي خلک یې په نښه کړل، په سپیس کې د حلیم فدایي او نجیب ننګیال صاحب ترمنځ یو بحث شوی دی چې په دغه بحث کې ننګیال صاحب ورته وایي چې فدایي صاحب اوس وخت کې یووالي ته اړتیا ده. نو حلیم فدایي ورته وایي چې چا سره یووالی وکړو. ننګیال صاحب ورته بیرته ځواب وایي چې یعنې ته تر اوسه پورې په ده باندې نه پوهېږې چې د ملت یووالی نه پېژنې، یعنې ته تر اوسه پورې د ملت یووالی نه پېژنې، ته څنګه په جمهوریت کې والي وې؟ دغه بحث لنډه برخه در باندې ګورم، تاسې وګورئ او بیا قضاوت وکئ. وخت چې دا یو ژاولن ناست و دلته دا والي صاحب محترم چې پلانکی صاحب او د پلانکي کور هلته دی، د پلانکي هغه هلته دی، نو خانه خرابه دا ستا کور هلته نه و. اوس دا څوک تا ته ووایي دا ستا د ورور کور چېرته و؟ والي مې په جمهوریت کې ستا کور چېرته و؟ ستا کاروبارونه چېرته ول؟ ستا د وزیرانو کاروبارونه چېرته ول؟ ستا د پارلمان د وکیلانو کاروبارونه چېرته ول؟ زه درته څه وایم؟ زه وایم چې وسړی په دغه ملک باندې دغه حالت راغلی، د دغه برید په خلاف باندې، د دغه بربریت په خلاف باندې د افغانانو اتحاد ضرور دی که نه دی؟ د ویلې چا سره اتحاد؟ نو تو دومره احمق یې، ته په دې نه پوهېږې، د خپلو خلکو د اتحاد په تعریف نه خبر نه یې، نو تا سره بحث څه معنا لري؟ ته به څنګه جمهوریت راولې؟ ته څوک یې ته جمهوریت راولې؟ ته په دې نه پوهېږې د ملت اتحاد، تا ته په ملت په اتحاد کې هم ته پوښتنه کوې. موږ تا سره بل کوم بحث کړی؟ په کومه مسله کې موږ تا سره اختلاف کړی موږ نه دی منلی؟ بې له دې چې د پاکستان د بمبار په مسله کې ته د کرنل صاحب طرف ته ودرېدلې، زه د وطن په طرف ودرېدم. بس یوه خبره، په 100 مسایلو کې یوه مسله اختلافي شوې، یوه مسله ته د کرنل صاحب په وخت کې واضح ودرېدلې. او حتی زه به دغه خلکو نومونه هم درکړم چې ما ته په شخصي کې تلیفون کې ویلي چې څو خو ته هغه چپه کوي، خو مه کوه چې دوی چپه کړي که نه. خو خانه خرابه، نو ته اوس په پاکستاني ما ته دا خلک چپه کوي. ته ماله یو پاکستاني راولې، هلته ما ته وایي دا پاکستانیان دي، نو هغه مور بل پلار دی چې را روان دی بمبارونه کوي، هغه څوک شو؟ له یو پاکستاني مې بل پاکستاني ته بیا کېنوې. خو دا منافقتونه چې دا خلک کوي، اصل کې قصه دا ده. ګوره دا یو کال مخکې موږ د دې پیشګویي کړې وه، یو کال مخکې مو دا خبره کړې وه، نن به تاسو ته موږ خاموشه وو. بیا یې درته وایو دا خو لا خبره دغه ته نه ده رسېدلې. 6 میاشتې وروسته بیا صبر وکړه، یو کال وروسته بیا خبره صبر وکړه. که د زموږ خبرې حقانیت ته دا ټول رانغلل او وایي نه منله چې دا اختلاف جدي و، په دې مملکت باندې دا برید جدي و، خو جاسوسان یې نه مني، د ایجنډا او خلک یې نه مني، د هغو پیرولونه معلوم دي، د هغو کار دا دی. منطق یې نه مني. یو سړی 24 ساعته اخته دی، نه نو ډوډۍ ګټي، نه روزي ګټي، نه اولاد ته وخت ورکوي، نه مېرمنې ته وخت ورکوي، شپه نه لري، ورځ نه لري. ته چې معاش ونه لرې، ایجنډا ونه لرې، له شبکو سره تړلی سړی نه یې، تو خدای دا کوم منطق لري؟ ته 24 ساعته راځې په افغانستان کې یو بهرنۍ ایجنډا مخې ته وړې؟ دا منطق نه دی اصلا. انسان یې چې ته له کوم ځای بل ځای نه حمایه نه شي، له بل ځای نه فیډ نه شي، په پیرول باندې یې نه د معاشو د زندګۍ مسله دې حل نه وي، ته 24 ساعته دې بحث ته ورکولی شې؟ موږ د هغو شواهدو خبره نه کوو، هغه به په وخت باندې وکړو. خو خبره دلته دا ده چې دا خلک څه وایي، خدای په قدرتونو پېژندل کېږي. کله چې په افغانستان د دفاع خبره راغلي او ته دا بحث راواخلې داس شي معارف ته رانه باسي. خو په معارف خو موږ په کال کې په 315 ورځو کې 360 ورځې در سره غږېږو. یوه ورځ موږ دا بحث ته